ویل کېږي چې د نازیه اقبال خاوند جاوید پیزا چا وژلی دی. دا خبر څومره حقیقت لري تاسو به دا ټول تفصیل په دې ویډیو کې وګورئ. قدرمنو دوستانو دا یو تازه خبر دی چې همدا اوس موږ ته یو چا راولېږلو. نازیه اقبال چې هغه په لندن کې زندګي تېروي د هغې خاوند جاوید پیزا ویل کېږي چې هغه وژل شوی دی. دا څنګه وژل شوی؟ قدرمنو دوستانو د دې واقعې ټول تفصیل داسې دی چې که تاسو ته معلومه وي نو جاوید پیزا چې کله نازیه اقبال سره واده وکړو په هغه دوران کې د نازیه اقبال پلار هم په افغان کلونې پېښور کې چا وژلی و. د هغې نه پس دې خبرې دومره شورش جوړ کړو چې دا الزامونه په جاوید پیزا باندې هم راغلل، خو جاوید پیزا د هغه الزامونو نه بری شو. البته دا د سوشل میډیا خبرې وي، خو چې کله دوی په اسلام آباد کې اوسېدل، په اسلام آباد کې میشت شول، نو هلته په اسلام آباد کې هم په دوی باندې داسې څه حادثات راغلل. ځکه چې تاسو ته به دا هم معلومه وي چې د نازیه اقبال سکه ورور د دې لورګانو سره د ناروا کار کولو کوشش کړی. دا بیا په سوشل میډیا هم راغلی وه چې ډېرو خلکو ویل دا یورپ ته د تلو دپاره یو ډرامه ده، او ډېرو خلکو ویل چې دا حقیقت دا کار شوی دی. خو د هغې نه پس هم نازیه اقبال هغه خپل ورور معاف کړو. خو بیا د هغې نه پس چې دوی کله لندن ته لاړه، په لندن کې هم د دوی دغه د طلاق معاملې چلېدلې چې دوی بیا هم یو ځای شول. نو د دې هر څه نه پس اوس دا خبر مخې ته راغلی دی چې جاوید پیزا چا وژلی دی. نو قدرمنو دوستانو موږ مکمل معلومات وکړل، موږ د هغوی ټیم سره رابطه وکړله، مکمل حقیقت موږ ته دا په لاس راغی، مخې ته راغی چې جاوید پیزا او نازیه اقبال چې د کله نه لندن کې میشت شوي دي، دوی هلته اوسېږي، نو دوی خوشحاله زندګي تېروله، خوشحاله ژوند تېروي، او دوی په خپله دغه زندګۍ کې ډېر زیات خوشحاله دي. وایي چې موږ ته سکون دی، نه مو څوک راته مثال بدماشي کوي، نه راباندې څوک داسې ظلم کوي. نو دغه کوم خبر چې د جاوید پیزا په باره کې شیر کېږي دغه دروغ دی، حقیقت نه لري. نو موږ غوښتل چې دا خبر تر تاسو در ورسوو، تاسو هم د دې خبر نه خبر وساتو. ستاسو مننه چې ویډیو مو راسره تر اخره وکتله. که غواړئ په آینده کې نور تازه معلومات وګورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. خوشحالي مو غواړم، بریالي اوسئ.